سلامونه درنو لیدونکو، نن ورځ نصیر خیر بنسټ له لوري نه 150 کورنیو ته د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ کې ژمنۍ مرسته راوړل شوې ده چې انشاءالله دغه د موږ د مرستې اوله جوپه ده او له دې نه وروسته به د ژمنۍ مرستو دا لړۍ نور ولایتونو ته او مستحقو هیوادوالو ته هم ورسوو. نو له تاسو ټولو اهل الخیر دوستانو څخه هیله کوو چې په دغه راتلونکي سخت ژمي کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ او حد اقل دوی ته د سون مواد کمپلې توشکې دغه ورته برابرې کړئ تر څو د دوی دغه را روان سخت ژمی په راحتۍ سره تیر سي. ډیره مننه، جزاک الله. ځغاسته نن بیداره بله هره شپه راځي، ځغاسته نن بیداره بله